ژوند روان دی. موږ انسانان یوه قاعده لرو، په دې پسې تل پښیمانه یو او احساساتي برخورد کوو او د راتلونکي په اړه باندې کله کله اندېښمن یو. انسان ته داسې یو حالت نه دی پکار. تېر سول، ځکه یو عالم وایي که تاسې د لمر په لوېدو باندې د ماښام تر ناوخته په دې فکر کې یاست چې لمر ولې ولوېدی، تاسې به د اسمان د ښایستو ستورو له نندارې څخه بې برخې پاتې سوي یاست. راځئ په تېر پسې نور زړه ونه خورو، دونه ارمان ونه کړو چې موږ بیخي د راتلونکي په اړه بې باوره کړي. او ځینې انسانان یو څه کله راتلونکي په اړه باندې یو څه اندېښمن وي، پلانکی کار به څنګه وسي، زما ژوند به څنګه مخته ولاړ سي، په پلانکي ځای کې مې پلان او پروګرام ورکړی دی، پروژه به وګټم و به یې نه ګټمه، په دفتر کې به دا ستونزه څنګه سي. د راتلونکي په اړه اندېښنه مه کوئ، تاسې واضح مخته ولاړ سئ، په ځان کې دا وړتیا درکړئ چې زه یو وړتیا لرم او زه به مخته ځم. تاسې به په خپل ژوند کې بریالي یاست. او که د تېر په اړه اندېښمن یو یا د تېر په اړه احساساتي برخوردونه کوو او راتلونکي ته وارخطا یو، نو موږ به په خپل لاس یا په لوی لاس خپل ځانونه د ناکامۍ لوري ته بیولو.